السلام علیکم، جوړ په خیر ګرانو کتونکو اوریدونکو. لایو ویډیو مې ځکه ډیلیټ کړله چې دلته نیټ کار نه کاوه. السلام علیکم، جوړ په خیر ګرانو کتونکو اوریدونکو. تقریبا نن څلورمه ورځ ده د خپل چمن غریب لاچار ولس په خدمت کې یم. سهار د 9 بجو څخه بیا در ماپښین در 4 بجو پورې په کورونو باندې ګرځم. کوم چا چې موږ سره د شپې مرسته کړې، کومک یې کړي، پیسې موږ ته راکړي، موږ په سامانونه اخیستي، نو هغه در 4 بجو پورې هغه سامانونه در کورونه پورې رسوم. د 4 بجو څخه بعد کې بیا در 6-7 بجو پورې په بازار کې ګرځم، دوا، یو شیدې، یو نور سامان راخیستي دا کوم. چې راسم کور ته نو بیا د غریبانو ټلپنان را شروع سي د ماخستن د ډوډۍ د پرې یا بیا در 11 بجو پورې د دې ټلپنان را شروع وي. اوس مې لا ویډیو وکړه، برته مې هغه په دې باندې ډیلیټ کړل، دلته نیټ کار نه کوي. ډېر مې زړه درد وکړ، دا ویډیو مې شروع کړله، بې ځایه مې هم شروع کړله، غرلی یا دغه ساده. زړه مې ډېر درد وکړ. سهار تقریبا موږ ته کورونه فارغول، زنانو ټلیفون راوکړ، زموږ دکان ته بازار کې خدای خبر چا زموږ دکان ورښولی ولو، زموږ دکان ته ورغلي ول، هلته د دکانه څه نه کړلي ول، موږ د کوره څه راوتلي دغه مرستې لپاره، دا زموږ دکانه راغلي ول، موږ در کور د هغه څه راووتلو. یعنې کومه ورځ چې ما په سترګو لیدله چې دا تور پنجاب یا دا کوم ریاست چې موږ دغه ورځ ته د رئیس زما او ستا زنانې راوځي، زما او ستا ځوانان روډ ته راوځي، زما او ستا زنانې به سرتوره کېږي، چا ته به لاس نیسي، هغه ورځ نن ولیدله. بیا اوس ما ته یې مورکۍ ټلیفون راوکړ، دغه نمبر مې دلته اوس ولیکئ چې دې کومې خبرې ما ته وکړې، قسم په خدای زه یې وژړولم، په والله بالله زړه مې درد وکړ. یو خواته د دا غریبانو فریادونه چې دوی څه رقم موږ ته فریاد کوي، څه رقم یې موږ نمبر د ویډیو سره لیکلی چې یو څوک موږ سره مرسته وکړي. غریبان ډېر دي، هغه موږ خپل تقریبا موږ ملګري ستا هغه به شاید ویډیو ګوري، و ټول ته موږ ولید چې ورور په کلي کې مې خاص ډېر دونه حاجتمند ده چې څوک پور نه ورکوي، زموږ سره حال وکړي چې هر ټیم انشاءالله موږ هغه خپله وسه پورې شی ورسوو، نو وروړی مې هم دی انشاءالله. خو موږ دا نمبر دې پورې کړو، خو بدبختانه هغه دومره غریبان موږ ته ټلیفونان راکوي چې دوی قسم په خدای که د ماخستن په ډوډۍ باندې وس توفیق یې لري. یو ځوان ما ته ټلیفون راوکړ، شاید ویډیو به هغه ګوري یا به یې نه ګوري، ماخستن یې مازدیګر یې ماښام یې ما ته راوکړ، ول دا یم تنور ته ولاړ یم، په والله بالله که ول د تنور د ډوډۍ پیسې لرم، د کور وړه خو مشر و، ول ته به کوې خدای به کوي. نو زه یې اوس دوله وروړم، بلې وړم، دا نن 3 زنانو ټلیفون راوکړ، یوې بلې زنانې راوکړې، هغې ته مې پر هغه ځای د بل چا برخه ول، د بل چا منت ورښوه مې کړل. اوس یې زنانې ټلیفون راوکړ، د کور حال یې راته وایي، قسم په خدای ویې ژړولم، په والله بالله ویې ژړولم. بهر مجبوره سوم دغه ویډیو مې ستاسې سره شریکوم. دې چې ما د کوم کور د دې د کور حال وایي، په والله زړه مې درد وکړي چې دلته دغه مظلوم ولس فریاد وګوره. بیا د 11 بجو څخه دا جان به شاید دا ویډیو ګوري، د 11 بجو څخه بیا در 2:30-3 بجو پورې په فقر یم، په والله بالله که په بل شی یم. غټ سرمایه‌دارانو دې ته فقر وزارۍ کوم چې دا غز په والله چې موږ ته څو کسان موږ رانیولی شي، دومره پیسې لري، دې ته فقر کوم لپاره دغه خلکو درنونه پې قسم په خدای که و چا ته د ځان لپاره فقر کړی دی، د ځان لپاره په قرآن کې دونه زارۍ چا ته کړي، نه په قرآن کې رپي لرم، نه په والله که د پیسې په کیسه کې یم، خو مګر دغه غریب ولس لپاره د ماخستن در 2 بجو پورې زه ناست یم، دوی ته میسجان کوم چې وروره زموږ چمن باندې دی باده ده چې پر فیسبوک کې پر دنیا یې څوک اوس هم دا د صفا درته وایم، په دنیا په فیسبوک کې څوک پر مخ تللی یا سرمایه‌دار هغو ګورو ته میسجان کړي دي، ځینو سوچ لاوله کې ولیدي زموږ تی په بار کې زموږ پښتانه افغانان دي، هغو ته یې ولي په والله کې فکر لا کې خراب کړی دی. خیر دا ورځ نن پر ما ده، نن پر دا غریب ده، سبا پر هغه شتمن ده، سبا پر هغه مسافر ده چې دی د خپل ولس په درد باندې ځان دردمن کوي. د اولې ورځ څخه تر اوسه پورې د چمن څو کسان ته ورغلی یم، د دغه ولس لپاره یم خیر و خیرات څه غوښتی دی، د غریب ولس لپاره. خو یو خبره بیا بله مې هم زړه درد وکړي، خو بیا هم خلک که څه وایي ودې وایي، هغه د عالم خولې نه بندېږي، نو بیا هم سړی انسان دی زړه درد وکړي. نن یې 2 کسان بازار کې راته ویل، چا موږ ته ویله چې ملتپال د دې دپاره دا کار شروع کړی دی. دا بیا درته وایم په لا اله الا الله محمد رسول الله قسم په خدای که موږ د دې ارامې پیسو شوقیان یو چې هغه ارامې دې موږ خپل بچیان له ویسو. یاره دا 2 روپۍ دا ماته 10 لک روپۍ په دې کې پیدا کړې، دا دغونه ژوند، دا دغونه پیسې، دا هېڅ بې معنا کیسه وله. دا 10 لک روپو ته بس ما فکر دی، دا 10 لک روپو ته مثال ما درته ویله، خو در اوسه پورې زه 15,000 لا د بازار پورې وړی یم. ودې اوس هم دوکاندار زموږ خپل دوکان دی، د هغه زه شیان په قرض باندې راوړم، دلته بیا هم خدای پاک به یو مسلمان مهربانه کړي. خو چا راستولي هغه مې درې چنده د ورځې ته خپله سوچ کوه، یو 25 کیلو الا پارسل وړه، 5 کیلو بره، 1 کیلو سوډا،
د صابون، سوډا، شنې چای تورې چې د کشنیان شیدې دا ټول شیان سره جمع کړې تقریبا د 18,000 روپۍ اکشنۍ پیکیج دی دا چې یوه هفته لا د چا نه کېږي. دغه شی زه تیار کړم دا وروړم ته 15 کوره 20 کوره ته ووه 15-20 کوره زه په ثبوت رسوم. دغه ګرد مې دلته لیکلي دي په پرچې کې مو اوس هم لیکلي دي چې 15-20 کوره ته ووه په 4 پیراله چې په 10,000 روپۍ کې ولاړې 2 لک روپۍ 1.5 لک روپۍ خالي دغه د ورځې خرچه کېږي. نو دا به د کومې خوا کوو سیسه خواست کوو ایله کوو هغه ځینې کسان چې څه وایي هغه دې وایي خو په والله بالله که انشاءالله په ژوند پر ملتپال باندې څوک یې ورکړي د ولس ته ثبوت کې انشاءالله په ژوند یې والله که خورم نن زما ډاکسن والا چې کوم دی بخښه کوي کومپرستي به نه کوو دا ډېر بد کار دی ډېر د غلط دغه شي خوراک دی کومپرستي خو بیا هم هغه د نورزی د مثال زه څک زه یم هغه خبر دی په والله نن هغه ما په رقم رخصت کې مال ډوډۍ نه غواړي ډوډۍ هم قسم په خدای کې خوړل ده زړه مې دا نه نس کولی چې په دغه پیسو کې زه ډوډۍ وخورم په والله بالله در بازار وږی رالم کور ته مار کور ته خو ماخسته نه ډوډۍ شته مګر خلک هغه سوچ وایي خلک چې څه کوي هغه دې وکړي انشاءالله د خپل ولس خدمت به کومه د خپل غریب ولس خدمت به کومه ما ته څه نن څومه د کم ټلفونان را روان دي کم میسجان زه یو میسج راشه وکړمه نو خلک بس لږ خشب په دغه کې راسي په جوش کې راسي وایي دا پیسې هغوله وروړه دا پیسې هغوله وروړه هغوله زه د هغه پیسې چې کم خلک چې ما ته ورور راواستوي دا پیسې ګرده زه په یوې اکونټ کې سره جمع کړم په پیسو باندې سهار زه سامان راواخلم په ګرد باندې سامان راواخلم کم چا چې میسج کړ د هغه ته یې لږ درنو لږ ډبله ورکړم نور ته ګرده یو لیوال ورکړم هغه ځکه چې د تورخم د یو کوچني خورکۍ ویډیو به ته یې لیدلې چې غریبه وله نو یو میډیا والا یې اواز پورته کوي چې هغه کوچني له په لکونو په کروړونو پیسې ورلې خو مګر څنګ ته هغه رقم په سوونه نور کوچني مزدورکاري مسکینان غریبان یې ولې چې هغه پر ډوډۍ قدرت نه درلودی نو ما دغه کار وروره په مخه اخیستی دی چې هر څوک یو سټوډنټ د کوټې څخه یو تعلیم یافته و د کالجو 100 پې راواستولي قسم په خدای در هغه ډېرو پیسو والی م والله زړه په شوسل ولې هغه ده خو خپل وس توفیق خو وکړي خدای دې وکړي سیور پې راکړي که لک پې راکړي پر دغه ولس به تقسیموم دې ولس له به یې وړم د دې خدمت به کوم خواست کوم زارۍ درته کوم دپاره د دې غریب ولس کومک را سره وکړي مرسته را سره وکړي امانتن را سره وکړي امانت په دې یادوم دا قسم په دې کې اخم داسې نه څوک وایي دا څونه قسمونه اخلي قسم وروره په دې اخم چې خلکو دا شی شرمولی دی دا کار د دې څه کاروبار جوړ کړی دی دغه نس ته په د ارایم پیسې دا نس ورته غټ کړی دی د ارایم پیسې په دا نس کې چې په بچیان یې خوري نو خو بېغمه اوسه انشاءالله زما سره چې خپل کشر ورور ته دا پیسې ورکړي خپل کشر ورور سره کومک وکړي قسم په خدای که انشاءالله دی زه یې ونه ورسي لکه زه چې رسومه لکه زه چې دا کوم غریبانو مسکینانو له وړمه ستې زما پر دنیا یې چی نسته کې خپله قسم په خدای که پر وړو قدرت لرم صفا به سره وایي ولې درواغ سره وایي خو مګره د دې غریب اوس شکر دی الحمدلله بازار کې چر چاته هر څه ویمه چې څه وغواړم هغو نه قرض راکوي هغو نه پور راکوي شکر دی الحمدلله دونه هم په ځان اعتماد لرم بروسه لرم دا غریبان پر دنیا په والله که نن څه کوم کورول زه ورلم کوچنیان یې قسم په خدای په ویډیو کې کتی سي په والله که یې کمیس اغوستی پرتوګ دغه نه غریبان ول زنان یې راوتلې قسم درته اخم پر وړو یو پارسل وړه د یوې کور شی مې شوکر قسم په خدای د زنانې پر جنګوله هغه کور چې ول د ویډیو ما کړی هغه ویډیو هم بیا وګورئ د اصغرخان د کورو څخه یې څل وړ دلته کومه د مؤمنانو اداره ده که چیز دغه ورته وایي د دغه ادرې سره کور وله قسم په خدای زنانې پر جنګ دا د مستي نه دا د غریبۍ څه دی خواست درته کو زارۍ درته کو د دې ولس سره کومک وکړئ مرسته وکړئ د چمن ولس ډېر په سخت حالات کې دي او ډېر سخت حالات هم ورته ګوري په دې هم خبر اوسئ ډېر سخته ورځ دوی ته ګوري کوم بیا معنا نه لري چې چمن خلک دی غیرتمن ولا د چمن خلک نو دی د چمن خلک غیرتمن هر وخت د خپل حق دپاره خو مګره لږ ښه د دې کورنۍ خیال خو هم وساتئ لږ ښه د دې سره کومک مرسته وکړئ د ویډیو ورور څاره ویډیو موږ وکړو دا شیروئ دا والله که موږ دپاره ور دپاره کو خپله ور خو پیسو راپورټ و پیسو دغه باندې دا پیج یې وړاو بیا به زه څه چم کومه دا ویډیو چې موږ وکړو دا مخته شیروئ د دې غریبو اواز به پورته کېږي موږ ته به څوک مرسته راستوي دپاره د غریبانو دا کار به بیا نه درېږي دا به نور په مخ کوو سیسه خواست کوو وروره د چمن د ولس سره کومک وکړئ مرسته وکړئ موږ ته امانت راکړئ دی به یې رسوو لکه ستۍ خپل مزدوران انشاءالله وسلام ډېره مننه